اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو محترمو قطنکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و ثنا د هغه ذات د پاره چې زموږ خالق او مالک دی او بیا په کروڑونو درود په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خاتم النبیین دی او خاتم المرسلین دی او بیا دغه نه پس دعا ده چې الله رب العزت دی زمونږ چې څومره اوریدونکي دي کتونکي دي الله دی ولا مشکلات آسان کی کڅوک پس تکلیف کی وی الله دی ولا تکلیف پر راحت کې بدل کی د چا پزړه باندې څه جایز خواهش وی الله دی هغه جایز خواهشونه پوره کی څنګه تاسو معلومات دي چې د لسم محرم میا ورځ را روانه ده او دا میاشت د اسلامی میاشت د اسلامی کال اولنۍ میاشت ده نو دی اولنۍ میاشت محرم وی او د محرم زکه وی چې بدی میاشت کې مکمل امن و امان به او جنگ جګړې دا به بند وي خو تاسو ته به زه نن د لسم محرم د عاشورې د ورځې یو عمل برته ښیم که چېرته تاسو دا عمل وکړو په خپل دسترخوان تاسو دا یو شی کېښودو نو ټول کال به په برکتونو کې تېرېږي او خیر او برکت او د رزق فراخي به وي خو لاول درته دا ښیمه چې اکثر زمونږ پښتانه دا ګمان کوي چې چونکې عاشورې ورځ چې کومه ده نو په دې ورځ باندې امام حسین رضی الله تعالی عنه شهید کړی شوی نو ځکه دا فضیلت حاصل دی خو زه به تاسو ته نن د حدیثونه دا ثابتوم چې د آدم علیه السلام نواله تر اوسه پورې د حضور اسلام پورې څومره چې پیغمبران دي او د هغې څومره واقعات شوي دي او الله رب العزت چې څومره د کائناتو تخلیق کړی دی دا د لسم محرم په ورځ باندې الله رب العزت کړی د دې میاشتې په لسم تاریخ باندې نن یې اووم دی او انشاءالله العزیز 2 ورځې بعد به لسم وي نو عاشورې ورځ باندې دا عمل وکړئ خو لاول درته دا ښیمه چې د دې میاشتې فضیلتونه څه دي دا چې دی دا میاشت ډېر د فضیلتونو د عظمت والا میاشت ده او دې ته خاص اهمیت حاصل دی الله رب العزت په لسم محرم باندې عرش پیدا کو او په هغې باندې د خپل شان لایق استوا وفرمایله په دنیا باندې اولنی باران چې شوی دی نو هغه د محرم په دې تاریخ په لسم محرم باندې د عاشورې په ورځ شوی دی په دې ورځ باندې الله رب العزت عرش پیدا کړی دی په دې ورځ باندې الله رب العزت قلم پیدا کړی دی الله رب العزت هم د عاشورې په ورځ باندې کرسي پیدا کړې ده دغه رنګې الله رب العزت اسمانونه هم د عاشورې په ورځ په لسم محرم باندې پیدا کړي دي په لسم محرم باندې الله رب العزت نور سپوږمۍ ستوري دای پیدا کړي دي او ویل کېږي چې الله رب العزت جنت هم د عاشورې په ورځ باندې پیدا کړی و غرونه الله رب العزت د لسم محرم په ورځ باندې پیدا کړي دي او الله رب العزت د په لسم محرم باندې د آدم علیه السلام چې کوم دی توبه هم په دې ورځ باندې قبوله کړې وه او الله رب العزت آدم علیه السلام په دې لسم محرم باندې هم پیدا کړی و توبه هم په دې قبوله شوه او پیدایش هم په دې شوه د نوح علیه السلام کشتۍ چې کوم دی کله په غره باندې جودي غر باندې ولګېده په سلامتۍ سره او خلک ترې کوز شو نو هغه هم د لسم محرم ورځ وه ابراهیم علیه السلام هم الله رب العزت د عاشورې په ورځ پیدا کړی ابراهیم علیه السلام باندې چې الله رب العزت د نمرود ور ګل ګلزار هغه هم د لسم محرم تاریخ و عیسی علیه السلام پیدایش هم د لسم محرم په ورځ باندې شوی دی د عاشورې په ورځ او کله چې اسمان ته الله رب العزت خېجو نو هغه هم دغه ورځ وه د محرم لسم تاریخ و حضرت یونس علیه السلام الله رب العزت د مئی د خېټې نه هم د لسم محرم په ورځ باندې بهر راویستو او الله رب العزت د یونس علیه السلام قوم چې د هغې توبه هم په دې تاریخ باندې قبوله کړه یوسف علیه السلام چې کوم دی هغه ته چې کله د قید نه رهایي میلاو شوله نو هغه هم دغه ورځ وه چې د دې میاشتې لسم تاریخ و د عاشورې ورځ وه او کله چې یوسف علیه السلام د کوهي نه بار راتله ورونه چې کوهي کې واچو او بهر راتلو نو هغه هم د لسم محرم ورځ وه موسی علیه السلام هم الله رب العزت لسم محرم باندې پیدا کړی دی او د موسی علیه السلام له چې کله الله رب العزت په جادوګرانو د فرعون په جادوګرانو فتح ورکړه او غالب پرې راغی نو هغه هم د لسم محرم تاریخ و سیدنا ایوب علیه السلام ته الله رب العزت د مرض نه په دې ورځ باندې شفا ورکړې وه د یعقوب علیه السلام بینایي چې په یوسف علیه السلام پسې هغه ړوند شوی و هغه بینایي الله رب العزت د محرم په لسم تاریخ باندې د عاشورې په ورځ باندې بیرته راوستې وه او حضرت ادریس علیه السلام الله رب العزت جنت ته هم په دې ورځ باندې اوچت کړی و الله رب العزت سیدنا سلیمان علیه السلام ته بادشاهي هم په دې ورځ باندې ورکړې وه او بیا د ټول نه
د دې ټول نه اخر کې چې کوم دی حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته الله رب العزت د شهادت مرتبه هم بدی ورځ باندې ورکړی و. دا خو د دې میاشتې تاسو ته ما خالی د مختصر هغه د عاشورې د ورځې او د دې میاشتې هغه فضایل بیان کړل چې د دې فضیلت صرف د دې امام حسین د شهادت نه دی را شروع شوی، دا د آدم علیه السلام او د ځمکې او د اسمانونو ته پیدایش او دی نه دی. خو زه به دې باندې یو واقع بیان کړم چې یو سړی و او هغه ډېر غریب و او هغه یو دغه له لاړه یو قاضي له لاړ چې ډېر مالدار و. نن سبا به موږ د داسې مطلب وایو چې یو وزیر له لاړه، هغه ته یې ویل چې نن د عاشورې ورځ ده او ما سره لږ مدد وکړه، ما له 2 سیره اوړه راکړه، 5 سیره غوښه رال راکړه او 10 درهمه 10 روپۍ رال راکړه. نو هغه ورته ویل چې ماسپښین راشه. وایي چې ماسپښین کله راغې نو هغه بیا ورته ویل چې مازدیګر راشه. نو هغه سړی ډېر خفه شو او هغه ویې لاړه. یو بل ځای کې یو عیسایي و، د هغه خواله ورغی، هغه ورته ویل چې داسې چل دی چې نن زه یو عمل کوم او د عاشورې ورځ ده او دا ډېره بختوره ورځ ده، ما دپاره 2 سیره اوړه یا روډۍ، 15 سیره غوښه او 10 روپۍ پکار دي. هغه ورته ویل چې د عاشورې د ورځې خاص څه خبرې دي. نو هغه ورته د عاشورې د ورځې د فضایل بیان کړل چې د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام او د آدم علیه السلام او ځمکې اسمانونه. نو هغه وایي د هغې نه دومره متاثره شو چې هغه له 10 بورې غنم ورکړه، 20 سیره یې وله غوښه ورکړله او 20 درهمه یې وله ورکړه. سړی لاړو خپل کور ته. نو چې کور ته کله دا سړی خپل کور ته ورسېده نو دا سړی دا قاضي چې کوم دا چا کوم قاضي دی دا لاول راغلی د مسلمانانو ده. نو ده وایي په خوب کې ولیده چې یو 2 محلونه تیار شوي دي، یو د سرو زرو د سپینو زرو نه جوړ دی او بل محل چې کوم دی دا د یاقوتو نه جوړ دی. وایي ده چا نه تپوس وکړو په دې خوب کې، تپوس یې وکړو چې دا چې کوم دی دا د کوم ځای نه دا د چا دي. نو هغې ورته ویل چې دا د پلانکي عیسایي دي. سړی چې د قاضي صاحب چې سحر د خوبه راپاڅېدو نو هغه عیسایي له راورسېده، هغه ته وویل چې دا راته ووایه چې تا چې پرون کم چا سره څه مدد کړی دی د هغې ما نه 1,00,000 درهم واخله خو هغه ثواب ما له راکړه. هغه ورته وویله ویل که ته زما د دنیا دا ټول نعمتونه والې زه تعالی هغه نه در کوم. او هغه کلمه وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هغه ته زه مسلمان شوم، تا چې کوم محلونه لیدلي دي هغه ما هم لیدلي دي. نو دوستانو دا د عاشورې د ورځې ډېر زیات فضیلت دی. تاسو ته زه یو عمل ښیم چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د عاشورې په ورځ باندې په خپل کور په خلکو باندې د خپل کور خپل بچو لا خویندې ورونو لا دسترخوان ډک کي، په کور کې ورسره صحیح او د نور هم څه وسعت کېږي، په دې ورځ باندې فروټ راوړي، په دې ورځ باندې ښه خوراکونه وکړي او دا په دې دا ډک کي هغې له نو الله رب العزت به دې باندې ټول عمر ټول کال به پې د برکتونو او د رزق بارانونه پې کېږي. او دې کې هغه ماش تاسو چې یو شی به کېدي، یو شی داسې دی چې تا کله دا هر څه تیار کړل نو د هغې نه یو پلیټ یا یو مجمع داسې تیاره کړي چې ستا په ګاونډ کې څوک غریبانان دي او هغه یا یې وس نه کېږي، په کور کې ښه شی ورته نشته او تا د دې ټول نه لږ راواغسته، یا ته غریب وي خو تا هم یو پلیټ د خپلو ساده ترکارۍ نه بیل که او تا وویل چې دا زه وړمه او د خپلو ګاونډیانو له ورکوم. الله رب العزت به د دغې اجر دومره درکوي لکه څنګه چې تاسو ته ما د قاضي صاحب او د عیسایي واقع بیان کړله. او د دې په وجه باندې به الله رب العزت په ټول کال په تاسو باندې خپل د رزق د برکتونو د رحمتونو باران کوي. د انشاءالله چې رزق کې به د کمی نه راځي، که نور څه مسله یي خو تا سره به د پیسې او د رزق کمی نه راځي. نو دوستانو دا یو ډېره بهترینه ورځ ده، بختوره ورځ ده، کال کې یو ځل راځي، د عاشورې ورځ ده. په دې ورځ باندې دا کم چېرته ما وښودو په خپل موږ تاسو دا نه وایو، په خپل اهل و عیال په خپلو بچو باندې کور ته څه راوړه، غوښه راوړه، وریجې راوړه، مختلف شیزونه راوړه د لږو لږو پیسو او په دغه ورځ باندې خپل بچي ورته راغونډ کا. او حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا په خپل اهل و عیال ته دسترخوان ډک نو څه به کېږي، الله رب العزت به په ده باندې ټول کال برکتونه نازلوي. نو د موقع نه فایده اوچته کوي. الله رب العزت دې ستاسو او زمونږ حامي او ناصر شي. الله رب العزت دې په موږ باندې خپل رحم وکړي. او بس دا نن انشاءالله دا نننۍ وظیفه د محرم جوړه شوه، یو وظیفه به تاسو له او یو عمل برته د محرم په باره کې بل هم ویم، تر هغې پورې مال اجازت راکوي. انشاءالله بیا به
نوی موقع باندې د یو نوی موضوع سره حاضرېږم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.